کابل کې د 10 ځوانو جوړو د واده مراسم په اسلامي او اسانه توګه ترسره شول. این برنامه یک خوبی که داشت شروع و آغازش با تلاوت قرآن بود، با دعا بود، با موعظه و نصیحت و احادیث پیامبر گرامی اسلام بود و نکات خوب گفتش برای خانواده ها، برای عروس دامادان. خب که انشالله درش هیچ جمله منفی نبود، کار حرام نبود. خب بیشتر از مراسمات و آهنگ کارهای حرام صورت میگیره. اگر در خانواده یاد خدا نباشد ازدواج صرف لتسکن الیها نمی شود. یاد خداست که به دل انسان آرامش می دهد و دلها را نور و جلا و صفا می دهد. وظیفه پدر و مادر اینه که تا سن 21 سالگی اینا رو به بلوغ و به رشد برسانند و بتوانند خودشان روی پایه‌های خود بایستند. میگن والدینی که فرزندشان 21 سالش رو به بلوغ و به رشد نرسه باید از خداوند تبارک و تعالی عذرخواهی بکنه، باید توبه بکنه که از این امانت الهی خوب امانت داری نکرده. این محفل هم که به مناسبت 30 عروسی و وصال 30 زوج جوان برگزار شده است و اون هم در این روز فرخنده مانند میلاد پرمیمنت فاطمه زهرا سلام الله علیها د امام جعفر صادق د علمي او کلتوري بنسټ له لوري 10 تنه هغه ځوانان چې اقتصادي ستونزې لرلې د واده مراسم یې په ډلهییزه توګه ترسره شول. دغه بنسټ مسؤلین وایي چې د ځوانانو د واده د مراسمو د لګښتونو ترڅنګ هغوی ته د کور اړین وسایل او توکي هم ورکړي دي. اینجا حدوداً 30 زوج داشتیم که مصارفشان هم به اینا جهیزی هم داده شدن و مثلا بعضی چیزهای ضرورت‌های زندگیشان داده شده، دیگه همون چیزهایی که اینا لازم داشتن. بعد امروز اینجا یک مراسم عروسی برای اینا گرفتیم که هر فامیل حدوداً مثلا هر عروس داماد میتونستن 30 نفر همراه خود بیارن و اونا کارت داشتن و دیگه هم از طرف مدرسه تمام چیزهایی که لازم بود تدارکات اینا همهشون داده شده بودن. این عروسی ها بهترین عروسی هسته. چرا؟ چون هم مثلا به سبک قرآنی، سبک اسلامی هست و هم ای که ما مصارف ما کمتر هست و میتونیم به پهلوی ازی به دیگرها کسایی که نمیتونن ازدواج بگیرن و جوانان ما که مجرد هستن نامزد هستن نمیتونن ازدواج کنن به اونا بدیم تا اونا هم بتونن به زندگی مشترک خود ادامه بدن. دغه ډلهییز واده د مراسمو ګډونوالو خوښي څرګندوله چې د واده مراسم په کم لګښت او اسانه او اسلامي توګه ترسره شول. هغوی له نورو کورنیو هم غوښتنه کوله چې په ودونو کې د له بې ځایه لګښتونو ډډه وکړي او په اسلامي او اسانه توګه د ودونو مراسم ترسره کړي. از لحاظ هزینه‌اش هم کم میشه. دیگه مثلا امروز 30 زوج جمع شده، 30 زوج مجموعاً 60 خش میشه. 60 خش در یک جای جمع میشه، با هم آشنا چه زیاد میشه. اتحاد صمیمیت زیاد میشه. بسیار احساس خوشحالی دارم. پیام ما برای مردمی است که در این برنامه مثلا که ارزش معنوی یا مثلا اجر دنیا و آخرت نصیبشان میشه اشتراک بکنه و از خیلی از هزینه های بالا مثلا خودداری کنه. دغه ځوانانو جوړو د واده مراسم په داسې حال کې په ډلهییزه توګه ترسره کیږي چې په افغاني ټولنه کې په ودونو کې ډیر لوړ او بې ځایه لګښتونه کیږي چې له واده وروسته ځوانان له ګڼو اقتصادي او کورنیو ستونزو سره مخ وي. په دې وروستیو کلونو کې د هوټلونو ودونه په ډیرو لګښتونو سرته رسیږي چې د یو شمېر کورنیو اقتصادي حالت ورسره کمزوری کیږي او په کلونو دا ډول لګښتونه نشي جبران کولای. دا چې افغانستان یو اسلامي ټولنه ده نو خلک غوښتنه کوي چې د اسلامي اصولو په رڼا کې له بې ځایه لګښتونو ډډه وشي او په ودونو کې د ډیر لګښت پر ځای د خیریه کارونو کې شتمن هیوادوال همکاري وکړي. ډلهییز ودونه په وروستیو کلونو کې د یو شمېر خیریه بنسټونو په مالي ملاتړ سره د هیواد په ځینې کارونو کې ترسره کیږي چې د بېوزلو کورنیو او ځوانانو په ژوند یې مثبت اغېز کړی دی.